پلار زه فارغ شوم بیا په علم لوی شوم. غزني کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري 80 تنه فارغ شوي زده کړیالان وستایل شول. د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست او الکوثر فرهنګي ادارې له لوري هغه 80 تنه زده کړیالان د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې وستایل شول چې په 1405 کال کې د کندهار، ننګرهار او هلمند ولایتونو له پوهنتونونو څخه فارغ شوي وو. د غزني ځایي مسؤلینو فارغ شوي زده کړیالانو او برحاله زده کړیالانو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او له دوی څخه یې وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. بلې نن مو په غزني ولایت کې د ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د غزني د محصلینو فراغت غونډه درلوده. په ټوله کې شاوخوا 80 محصلینو له دغه پوهنتونو څخه فراغت ترلاسه کړی و چې د دې لپاره چې د دوی خپلوان، کورنۍ او ټول خلک د غزني د دوی په فراغت غونډه کې ګډون وکړي. نو د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست ځینو نورو نهادونو په همکارۍ باندې وکولی سول چې دوی ته دلته په غزني ولایت کې فراغت غونډه ونیسي. د امارتي مسؤل او د غزني د ولایتي او مسؤل په حیث باندې اطمینان درکوم، ډاډ درکوم د ټولو محصلینو تر شا مو ولاړ یو، د پوهنتونونو د استادانو د محصلینو کوم فارغ شوي محصلین چې دي چې څومره د دوی سویه وي، څومره د دوی استعداد وي، په کوم بخش کې د ده لیوالتیا وي، په همدغه بخش کې به موږ د ده لپاره د وظیفې لپاره همکاري کوو، د ده لپاره به د ځای د پیدا کولو لپاره همکاري کوو. ورته مهال فارغ شوي زده کړیالان هم د اطلاعات او کلتور ریاست څخه د مننې ترڅنګ له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې په داسې مراسمو کې ګډون کوم او له دولتي ادارو څخه مو ډېره منندوی یو چې موږ ته داسې پروګرام برابر کړی ده، خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست له ریاست محترم مقام څخه. دولت همدارنګه نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي، همدارنګه د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي تر څو یې خارج ته ولیږي او په تخصصي برخه کې وروځي تر څو بیرته افغانستان ته راسي او د افغانستان خلکو ټولنې ته خدمت وکړي. هر کال د کنکور ازموینې وروسته د غزني سلګونه زده کوونکي د افغانستان په بیلابیلو دولتي پوهنتونونو کې د خپلو نمرو ټاکل شوو څانګو له مخې شاملیږي. له همدې امله د غزني ګڼ شمېر محصلین د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي.